نننۍ تاریخي وینا چې هر مسلمان واوري دا به ورته معلومه سي چې کفري نړۍ شرق او غرب ولې د تصوف مخالفت کوي، ولې تصوف د بین وړي. دوی د دریو لارو عمده لارونه د تصوف د بین وړلو پروګرامونه لري. ورونه متوجه سي ورته. مسلمان باید دا فکر وکړي چې دا پلان د یو کفري نړۍ ده. زه ولې په دې پردي پلان کې راسم؟ زه یو مسلمان یم، زه یو امتی د رسول علیه صلات وسلام یم، زه کلمه ګوی د لا اله الا الله محمد رسول الله یم. د ما اصلي دښمن معلوم ده چې هغه کافر ده، د الله د دین مخالف ده. که هر څوک الکفر ملت واحده، کفر یو ملت ده. که هر قسم کافر جنت نشي تللی، ابد الابد به په جهنم کې. زه ولې د کفري پروګرامونو لاندې راسم؟ درې لارونه کفار غواړي چې تصوف د بین یوسي. اول، کفار دا پلان لري چې تصوف د بین وړلو دپاره په یوه نامه او په بل نامه باندې ځان ته ډلې جوړوي. هغه ډلې مستقیما تصوف باندې ردونه کوي. تصوف خلقو ته یو غیر اسلامي او غیر شرعي، یو بې اصله یو شی معرفي کوي. تشویشات خلقو ته اچي، تبلیغات کوي، تر دې پورې چې کله کله جنګونه هم کوي د داسې خلکو سره. دا یو ډله ده چې په یو نامو بل نامو باندې مستقیما د تصوف په خلاف باندې ځینې ډلې جوړوي. یو پلان متوجه سي ورنو. دین پلان د کفارو په خپل شکل د تصوف کې په نامه د تصوف باندې، په نامه د طریقت باندې داسې اشخاص پیدا کوي چې خلقو ته دا معرفي کوي چې ګوري تصوف په دغه شی ده. تصوف د خلاف د شریعت کارونه دي. تصوف یو قبر ته سجدې کول دي. تصوف قبر نه طواف کول دي. تصوف شیخ ته عبادت کول دي. داسې یو قسم ډلې پیدا کوي چې هغه غیر اسلامي فکرونه مخته بیایي او په نامه د تصوف باندې لمونځ نه کوي. پیر صاحب لمونځ نه کوي. ولې لمونځ نه کوي؟ وایي دا یې په مکه شریفه کې کوي، دا یې په مکه شریفه کې کوي. دا به د کوم ولي او کرامت راغلی، کرامت اولیاء او حق ده. دلته دی غیر اسلامي یو شخصیت په دې نامه باندې خلق خطا کوي. داسې یو ډلې کفار غواړي چې اسلامي تصوف، حقیقت د تصوف د خلکو نه ورک کړي، په داسې نامو باندې خلک جوړوي مقدس. او دې دوه ډلو کې ورونه دې ته متوجه سي. ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې هغه غیر شعوري وي، غیر شعوري وي، د هغوی د پلان لاندې نه وي، خو د هغوی د تبلیغاتو د اثر لاندې راسي. تشویشات مسلمانانو ته پیدا کوي، یا د تصوف په نامه باندې غلط کارونه کوي. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمه الله وایي هغه لوی شخصیت، لوی شان والا، لوی مجاهد، لوی عارف، لوی عالم، لوی سیاست پوه تیر سوی ده. اوس په څه تاریخ ته راسي انشاءالله. او وایي چې د شریعت خلاف، د سنتو خلاف که هر عمل وی الحاد او زندقیت ده. د شریعت خلاف چې هر کار وي دا الحاد او زندقیت ده. دا کلم تصوف نه ده. دا موږ ته حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمه الله ته درسونه راکړي دي. ګورئ. او دریم، کفار غواړي چې تصوف د بین یوسي، مستقیما په دوی باندې حملات کوي، مستقیما زندانونو ته اچي، مستقیما شهادت باندې رسوي. لکه د دې څه نمونې به درته راسي، خو یو دوه نمونې اوس درته وایم ورو. د وخت ستر مجدد حضرت مجدد الفسانی رحمه الله چې حدیث مبارک کې راځي الله جل جلاله په هر سلو کالو کې یو مجدد پیدا کوي چې رسومات او قوانین د دین کمزوري شوي بیرته خلکو ته راژوندي کړي. دا حدیث مبارک دی. دوم زر لوی مجدد چې ټول علماو اتفاق د ور باندې هغه حضرت مجدد الفسانی رحمه الله تیر سوی ده. مجدد الفسانی رحمه الله هغه د وخت لوی عالم او لوی صوفي او سیاست پوه شخصیت.
دا زندان ته اچول کېږي. دا د کفارو پلان ده. تصوف دی بین یوسي، شریعت دی بین یوسي، دین دی بین یوسي، خو په دې باندې وړی نسي، په دې خبردار اوسي. دومره نمونه د موږ تاسې د کابل حضرات مبارکین، د کابل د قلعه جواد شریف حضرات مبارکین چې داسې قرباني ورکړې ده، داسې قرباني ورکړې ده چې ځانونه، مالونه، اولادونه، اهلونه ټول د الله په دین باندې قربان کړي دي. په سلګونو کسان صرف د خاندان د حضرت ضیاء المشایخ رحمت الله تعالی علیه د روسیانو اولینه حمله په دې کورنۍ باندې وکړه چې وروسته څه تاریخ هم درته وایم انشاءالله. دا د دې پلانونه دي. ګورئ هغه پوه یو په دې باندې چې دا روح د افغانستان دی، دا د افغانستان د اسلامي اشخاصو د اسلامي ملت روح ده، بلکې صرف د افغانستان نه، حضرات مبارکین تنها د افغانستان نه وو، د جهان اسلام په سطح باندې هغوی تاریخ پرېښی ده. ګورئ د جهان اسلام په سطح باندې افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه، مصر، سعودي، امارات، بنگلاديش، اکثر ملکونو دا د حضرت ضیاء المشایخ او نور المشایخ صاحب رحمت الله علیه د دې تحسینات کړي دي او په دې ټولو ملکونو کې خدمات کړي دي. وروسته به څه نمونې درته وایم انشاءالله. صرف د دې پلان مې درته ذکر کړ چې د کفارو داسې پلانونه دي چې یو اسلامي تصوف د بین یوسي. دا درېیم پلان دی چې په دې باندې حملات کوي او دوی زندانونو ته اچي او دوی په شهادت باندې رسوي. خو په دې باندې دا ختمېدی نشي. حضرات مبارکین لاړل، قرباني ورکړه، د شهادت او د ژوند درکې نه ده معلوم، خو لیکن طریقه نه ده کړې د بیانه. هغه طریقه روانه ده، هغه طریقه مخته ځي، هغه اسلامي اصولو د سنت په طریقه باندې دوی پروګرام اوس هم روان ده. امام مالک رحمه الله د دې جواب کړی ده. موطا یې جوړه کړه، چا ورته ویلي چې بل چا خو دا کتاب جوړ کړی، تا ولې جوړ کړ؟ یو حکیمانه جواب یې ورکړ، وایي ما کان لله بقا، کوم شی چې د خدای دپاره وي هغه پاتې وي، په دې د ټولو سر خلاص وي چې هغه کسان چې د خدای دپاره کوم خدمت کوي د الهي دین ته، الهي شریعت ته، دا هېڅکله څوک نشي ختمولی. زه به نه یم، تر ما نه ده تللی دین، یو بل شخص به نه وي، ډېر غټ غټ اشخاص تللي دي په دې لاره باندې، خو هغه لاره د دې پاتې سوې ده. دا درېیم پلان د کفارو ده چې تصوف او طریقت د بیت یوسي، خو الحمدلله دوی ناکام سوي دي او کامیابېږي نه په دې کې. بذكر الله وتصفو الحياة.